د مهمو خبرونو سرټکی. یکی هم از محورهای شرارت خود پاکستان بوده که در ناامنی حادث داشتن، ناامنی ها را تمویل میکردن. پاکستان د سیمې او نړۍ لپاره د شر محور. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په سیمه کې د شر محور پاکستان د داعش او نورو ترهګرو ډلو کور دی. مخکې د په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت له واک ته رسیدو وروسته یو شمېر ترهګرو ډلو نه یوازې خپل فعالیتونه نه دي ودرولي بلکې د هغه پر وینا د دوی شتون او فعالیتونه په زیاتېدونکې توګه پراخ شوي دي. خو چین د کابل سره د ملاتړ او همکارۍ ټینګار کړی دی. ایران د افغانستان تر ټولو لوی سوداګریز شریک. د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې د افغانستان او ایران ترمنځ کلنی سوداګریز حجم 3.6 میلیارډ ډالرو ته رسیدلی دی. وزارت ویل چې ایران اوس مهال د افغانستان تر ټولو لوی سوداګریز شریک دی. در شرایط بی‌اعتمادی با آمریکا مذاکره کردیم و اگر قرار هر رویکرد دیگری و هر در واقع مسیر دیگری مد نظر قرار بگیره همچنان باید مبتنی بر بی‌اعتمادی به آمریکا باید باشه. د جګړې خبرداري ورکولو سره سره د خبرو تر د پیل کولو هڅې. د امریکا ولسمشر وایي چې هغه لا هم چمتو دی چې پر ایران تر ټولو سخت برید وکړي او دا د تهران په ګټه ده چې خبره ترې پایلې ولري. سپینې ماڼۍ په واشنګټن کې د ایران سره د جګړې او د تجهیزاتو د نشتوالي په اړه اختلافات رد کړل. ایرانیان وایي چې هیڅ اختلاف نشته او موږ د جګړې لپاره چمتو یو. د هرمز په تنګي کې تاوتریخوالی لا پاتې دی. سلامونه، وخت مو بخیر. له یک ټلویزیون د شپې 2 بجو خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د زمري یا اسد 15مه چې د اګست 8 سره برابره ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې د شر محور د پاکستان په سیمه کې دی او داعش او نورو ترهګرې ډلې د پاکستان په خاوره کې شتون لري. ښاغلي مجاهد دا خبره په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د سفیر اعظم افتخار احمد د وروستیو څرګندونو په ځواب کې وکړه. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت د واک ته له رسیدو راهیسې یو شمېر ترهګرو ډلو نه یوازې خپل فعالیتونه نه دي ودرولي بلکې خپل شتون او فعالیتونه یې پراخ کړي دي. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د پاکستان سفیر اعظم افتخار احمد ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر ترهګرې ډلې نه یوازې دا چې خپلې فعالیتونه یې نه دي درولي بلکې د پر وینا د هغوی حضور او فعالیتونه لا زیات پراخ شوي دي. د پاکستان ورځپاڼې ډان د راپور له مخې نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د امنیتي ګواښونو او د ترهګرۍ ضد مبارزې د موضوع د ارزونې پر مهال کړي دي. اعظم افتخار احمد همدارنګه ادعا کړې چې یو شمېر ترهګرې ډلې لا هم د افغانستان له خوندي پټنځایونو څخه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. هغه په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان یا TTP، بلوچ بیلتون پاله ډله، د داعش خراسان څانګې، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د القاعدې له شبکې سره تړلو څانګو نومونه اخیستي او ادعا یې کړې چې دغه ډلې لا هم د افغانستان په داخل کې خوندي پټنځایونو ته لاسرسي لري. خو په مقابل کې د افغانستان اسلامي امارت یو ځل بیا دغه ادعاوې رد کړي دي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله شتون نه لري او هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان له خاورې څخه د وسلوالو فعالیتونو یا د نورو هیوادونو د امنیت د ګواښولو لپاره کار واخلي. مجاهد زیاتوي چې د سیمې د ناامنۍ او ورانکارۍ اصلي مرکز پاکستان دی. محور شرارت ها واضح است. در این سالیان سال که در افغانستان بدبختی بوده، در منطقه بدبختی بوده. یکی هم از محورهای شرارت خود پاکستان بوده که در ناامنی حادث داشتن، ناامنی ها را تمویل میکردن. جنگ 20 ساله افغانستان هم از خاک افغانستان تمویل میشه. ما دیدیم که تمام نیروهای اشغالگر از خاک پاکستان و افغانستان راه داشتن. د اسلامي امارت ویان وایي چې داعش د پاکستان په خاوره کې شتون لري. مجاهد زیاته کړه چې په پاکستان کې د ناامنۍ اصلي ریښه د هغه هیواد کورنۍ مسأله ده او باید د پاکستان اړوند مسؤل ادارې مدیریت او حل کړي، نه ده چې پړی پر ګاونډیو هیوادونو واچول شي. اول خب ما این دیدگاه را جدی رد میکنیم و یک اتهام است که عاری از حقیقت و واقعیت است. دو، ما به تمام کشورهای دنیا هم و با استخبارات هایی که کشورهای مقتدر داره با آنها میگیم که اگر آنها توانایی دارن دقیقا مطالعه بکنن وضعیت افغانستان که کجا ازی داعش داره، کجا ازی حلقات دیگر بیگانه در اینجا هست و در کجا است رشد و تمویل و تقویه. اگر جواب منفی باشه بدون شک پاکستان من حیث یک جهتی که پروپاگاند میکنه، منطقه را قصدن میخواه ناامن نشان بده و قصدن
آب را خدمت میکنه که ماهی بگیره باید محکوم شود. سره له دې چې د دوړو لورو ترمنځ د نظرونو اختلافونه لا هم دوام لري، اسلامي امارت وایي چې خپله بهرنۍ پالیسي یې له سیمه ییزو هیوادونو سره د رغنده او مثبتو اړیکو پر پراختیا ولاړه کړې ده. د اسلامي امارت پر وینا دوی لا هم غواړي له پاکستان سره اړیکې د متقابل درناوي، ښه ګاونډیتوب، ګډې همکارۍ او د دې اصل پر بنسټ پراخې کړي چې د دوړو هیوادونو خاوره به د یو بل پر ضد نه کارول کیږي. گروه‌های به گفته اونا تروریستی در افغانستان جای به جای شده است و بیشتر قوی تر هم شده است که ادعا محض ادعاست، ولی امارت اسلامی به خاطر حفظ حاکمیت خود میکوشه که بالاخره افغانستان را امن‌تر بسازه. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د چین استازي د امنیت شورا په غونډه کې په خپله وینا کې وویل چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد د بیا رغونې او د دې هېواد د خلکو د ژوند وضعیت د ښه کېدو ملاتړ وکړي څو د بېثباتۍ عوامل راکم شي. هغه همدارنګه د منځنۍ اسیا له هېوادونو او سیمه ییزو سازمانونو په ځانګړي ډول د شانګهای د همکارۍ سازمان وغوښتل چې د پولې هاخوا امنیتي ګواښونه او ننګونو سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره خپلې همکارۍ لا پیاوړې کړي. پر همدې موضوع ته بس په تړاو را سره د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندړ را سره د اندړ صاحب تاسو ته راغلاست. راوښو لومړۍ پوښتنې ته په پاکستان کې د داعش ډلو شتون په اړه پاکستان ولې تل انکار کوي؟ آیا دا ډلې مهار کولی نشي که تر شا یې بل عمل دی؟ د ستر سیکټر په نامه قدرمنې ګلسوم بهرام تاسو ته او خپلو ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. علیکم سلام. د پاکستان او د هغوی د لابیګرانو یا د بادارانو لپاره د شرم خبره ده چې ټوله نړۍ په دې پوهېږي. دا یوازې د ښاغلي ذبیح الله مجاهد خبره نه ده، بلکې افغانان، د پاکستان عام شریف ولس، همداسې د سیمې ګاونډیان او د نړۍ قوي استخبارات په دې باندې پوره پوه شوي دي چې پاکستان یعنې د توریزم مور، د ترهګرۍ خپرونکی یو پروژه‌ایي حکومت ده چې د پیدایښت څخه سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان څخه نارامه ده چې اوس دغه نارامي د دوی خپل لمن ته رسېدلې ده او غواړي چې اوس د خپل هغه کړنې، هغه خراب سیاستونه په افغانانو وروتپي. د پاکستان استازي خو لکه د حاکمانو په شان ټول لیونیان شوي دي، هر څه په خپل سر وایي، بې له دې چې وضعیت ته وګوري او د خپل فوج او استخباراتو کړنو ته وګوري چې هلته څومره دیني مدرسې د دین د بدنامولو لپاره جوړ کړي، مخفي کړي، تورستان روزي او څومره ډلې روزي. خپله د هند هېواد اعلان کړی چې دلته 25 ډلې پاکستان جوړ کړي دي چې هغه د افغانستان لپاره، د چین د مرکزي اسیا لپاره او د هند د کشمیر لپاره روزي. نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لپاره هم د شرم ځای ده. زه پرون په یو بهرني تلویزیون کې بحث درلوده او هلته هغوی ویل چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم داسې یو اعلان کړی ده. د هغوی لپاره د شرم ځای ده چې دوی تعقیب نه کوي، دوی چې دا وایي چې په افغانستان کې داعش قوي شوی ده، نور تروریستي ډلې قوي شوي دي، ولې ثبوت نه کوي؟ ولې د افغانستان د اسلامي امارت سره ګډه همکاري نه کوي چې دا مرکزونه موږ هم پیدا کړو؟ خو دوی شرمېږي نه، د خپل د بادارانو په امر او دا ټول سره تړلي دي. کوشش کوي چې د پاکستان دغه تور مخ سپین کړي او هلته چې څه کړنې کېږي هغه پټې کړي. بلندر صاحب تاسو دلته یو خبر ته اشاره وکړه چې امنیت شورا او ملګرو ملتونه هم په دې باندې چوپه خوله پاتې دي، خو کله چې د افغانستان په تړاو پاکستان بیا داسې څرګندونې کوي نو دوی دا خبرې مني پرته له دې چې پاکستان یا شواهد یا ثبوت وړاندې کړي. خو دلته کله چې په افغانستان باندې دوی حمله کوي دا خپل یو ثبوت دی چې دلته بې ګناه خلک وژل کېږي. څه فکر کوئ آیا د دوی تر شا داسې یو هیواد نه دی چې نشي کولی دوی خپل غږ پورته کړي؟ ولې نه ګورئ، راځئ دا پټې خبرې پردې تر شا به نه کوو. برعلا د دوی تر شا انګلستان ده، سعودي عربستان ده، امریکا ده چې غواړي دلته خپل نړیوال رقابتونه زموږ په پاکه خاوره کې لکه چې دا 50 کاله په مخ بوري بوځي، هغه غواړي د چین په مقابل کې، د ایران په مقابل کې، د هند په مقابل کې، د روسیې په مقابل کې دلته هڅې وکړي او د دغه زاویې څخه هغوی ته ستونزې جوړې کړي او دا فکر نه کوي چې دلته 40 میلیونه انسانان دوی دا 50 کاله ووژل. څومره نور وژني؟ له 15-16 میلیونه زیات وژل شوي، 12 میلیونه مهاجر یو، وطن یې رالوټې لوټې کړی. همدغه شرقیانو غربیانو د همدغه ګوډاګیانو په واسطه لکه هغه چې اول کې پاکستان ده، د ایران ده، دا ټول موږ ته یو زموږ د وطن په ورانولو کې دوی غواړي بیا ما خوبونه وګوري، دغه امنیت یې نه پکېږي او غواړي چې د چین د پروژو، د روسیې د پروژو،
زموږ د سیاسي تعامل مخه ونیسي او افغانستان تل په انزوا کې وساتي، دا سیاسي او اقتصادي تحریمونه لا هم وغځوي او افغانان ونشي کولی دومره بدنامه کې افغانان چې د امریکا نه خپلې پیسې چې د مظلوم ولس حق د هغه وغواړي او یا هم سیاسي تعامل وکړي، غواړي چې موږ په انزوا کې وساتي. او دا تورمخی پنجابی په دې پروژو کې ورسره شریک دی، ځکه تل دغه غلام هیواد چټلستان کمیشنونه اخیستي دي، د خپل حکومت بقا غواړي، که نه همدا اوس په ټوټه کېدو ده. که چیرې امریکا او انګلستان او سعودي عربستان لاس راواخلي په یوه میاشت کې دا وطن ټوټه ټوټه ده، افغانان به خپله خاوره لاس راوړي، بلوچان به ازادي اعلانوي، سندان به انسر کېږي او پنجاب هم له انسر کېږي، مجبوره ده. خوندر صاحب دلته پاکستان چې تل دا ادعاوې کوي چې د اسلامي امارت له واک ته رسېدو راهیسې دلته ترهګر ډلې په افغانستان کې روزل کېږي، دا خو پاکستان پخوا هم په افغانستان باندې داسې ورته تورونه لګول، هغه وخت کې خو اسلامي امارت هم په واک کې نه وی. دغه خبرې ولې د پاکستان نړیوال مشروعیت ته یا پاکستان اعتبار ته ولې کوم زیان نه رسوي؟ ګوري دا ستراتیژیک قوي ملګري لري او دا یو پروژه ده، دوی ته وظیفه ورکول کېږي. خو د پاکستان خلک په دې اوس پوه شوي دي. تاسو ولیدل چې تېره ورځې په ملګرو ملتونو کې دوی استازي شمشاد احمد خان هم وویل چې اردو یا پوځ ډېر لاسوهنې کوي او د ترهګرۍ ډلې دوی خپله روزي، سیاسیونه یې غږ جي کړی ده، عالمانو دیني عالمانو یې غږ جي کړی ده، ټول په دې باندې پوهېږي او دا دوام نه کوي د دوی دغه تهمتونه. د افغانستان لپاره همدا اوس موږ وینو په یوټیوب کې همدا تلویزیونونو کې ګورو چې بهرنیان راځي په بایسکلو ګرځي، چکرې وي، هر ولایت ته ځي او د افغانان هم وروسته له 15 لسیزو دا وخت پیدا کړ چې خپل ولایتونو ته نشو تللی، ټول کابل کې په ځینو ځایو کې و چې خپل ولایت ونه اوس ټول خلک هر ولایت ته ځي، له مزار نه پکتیا ته ځي، له هرات نه کندهار ته ځي، له کندهاره خوست ته ځي، همداسې له بدخشان ننګرهار ته ځي، چکرې وي، خپل وطن هم امن ده. خو ستونزې شته، دا ستونزې هم دوی موږ ته راپاتې کړي دي، همدغه زبرځواکونو همدغه ګاونډیانو. موږ باید دا ستونزې ورو ورو حل کړو، زموږ دولت باید قوي سي، افغانان باید ملي یووالی وکړي. نور خو هغه شرایط چې نړۍ باید ورته خوشحاله سي چې هغه امن او امن د ټولو ستونزو مور ده، چې اول امن راغلی ده، داسې امن راغلی چې موږ په د 15 لسیزو کې داسې یو امن نه درلوده، اوس یې خاوندان. نو پاکستان اور اخیستی، باداران یې اور اخیستی، دوی پخواني خوبونه ویني، فشارونه راوړي، کوشش کوي د افغانستان په اسلامي امارت فشار راوړي په نړیوالو سټیجو کې د تل په شان موږ بدنامه کړي، افغانان بدنامه کړي، افغانستان هر حکومت یې بدنامه کړی. اوس چې اسلامي امارت ده او دلته هر څه یو افغاني اسلامي په رقم مخکې روان دي او موږ حکومت ته دوی هم غواړي بدنامه کړي. نو د پاکستان لپاره پکار ده چې د اسلامي هیوادونه چې مړې سترګې نیولي دي چې غږ نه کېږي، د افغانانو دفاع نه کوي، د افغانستان اسلامي امارت دفاع نه کوي، همداسې په څنګ کې هم دا ګاونډیان صاحب د دې ډلو شتون خو نه یوازې افغانستان ته یا نورو هیوادونو ته په زړه دی، دلته د سیمې هیوادونه هم شتون لري. دوی ولې غږ نه پورته کوي، پر پاکستان باندې فشار نه راوړي، که دوی هم تر ضرره خپلو ګټو ته زیات اولویت ورکوي؟ همدې ته راتلمه، زموږ نور ګاونډیان لکه هند چې ټکنالوژي یې مخکې ده، لکه چین چې هر څه له سپوږمکۍ نه کنټرولوی شي، همداسې روسیه د مرکزي اسیا هیوادونه ډېر مخکې دي. دوی باید زموږ سره همکار شي. دا د سیمې موضوع ده او پاکستان هغه کړنې په مخ بیایي چې غواړي د اور لمبې همدا د مرکزي اسیا هیوادونو ته، چین ته، روسیې ته، هند ته ورولي. همدا اوس که د افغانستان اسلامي امارت ځواکونه نه ما په وار سوي، بیا مکررا دا یادونه کومه چې په مسکو کې چې چاودنه وشي په هغې کې هم داعش د پاکستان لاس او هلته روزل سوي. همدا اوس په پاکستان کې تاجکانو، د ازبکانو، د قزاقانو، قرغیزستانیانو، د ترکمنانو، همداسې چشنیانو، د یغوریانو، د چین، د ټولو د آذربایجانیانو لپاره ځانګړي کمپونه دي روزل کېږي، پیسې له غرب له شرق له سعودي عربستان راځي او غواړي چې ویرسي. دا زموږ ځواکونه چې مخې نیولې ده، دوی باید دې پوه سي، زموږ سره لاس یو کړي، په پاکستان باندې کلکې نیوکې وکړي، لکه هند چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې په تېره غونډه کې کلکې نیوکې ورباندې وکړه. دوی باید نیوکې وکړي، د پاکستان تور مخ خلکو ته افشا کړي، په پاکستان باندې باید بندیزونه ولګي، د پاکستان دغه د افغانستان د خوانه چې ډرون ورځي او د دوی هغه د داعش مرکزونه بمباردولی شي، آیا دا چین، روسیه، هند دا ظالمان نه شرمېږي، نه پوهېږي چې موږ دا توان لرو چې دا خریطه او نقشه ثابته کړو چېرته دي او بمبار پرې کړو؟ دوی نشي کولی. دوی هم باید یا له موږ سره لاس یو کړي یا په خپله عمل وکړي، ځکه دا بینالمللي موضوع ده،
د نړیواله پدیده توریزم یوازې د افغانانو لپاره خطر نه بلکې د سیمې لپاره خطر. ډیره مننه کومه. د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندړ صاحب ستاسو له حضور څخه مننه. کور مو ودان. مننه کوم قدرمنې ګلسوم باران له تاسو هم چې ماته موخه راکړي. کور ودان. اوس هم ورځو یو لنډې دمې ته خبرونه دوام لري. له تاسو خپل ټول همکارانو په مننه سره زموږ د شپې 2 بجو خبرې ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. ښه شپه ولرئ.